نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العلي العظيم. الله جل شانه فرمائی یقیناً د میاشتو تعداد فنز د الله جل شانه 12 میاشت دي په حکم د الله تعالی کې د هغې ورځې نه چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې د هغې 12 میاشتو نه 4 میاشتې حرمت او عزت والا دي. الله جل شانه د میاشتو تعداد 12 ګرځولې دي، که هغه اسلامي میاشتې دي که انګریزي میاشتې دي یا د بل مذهب والا بل قسم میاشتې دي، خو د ټولو تعداد هغه 12 دی. 12 میاشتو کېدلو کې د هیڅ چا اختلاف نشته دی. به هر حال اسلامي میاشتې هم 12 دي او د دې 12 میاشتو نومونه زده کول دا هر مسلمان لره پکار دي. علامه شامی رحمت الله علیه لیکلي دي چې د اسلامي میاشتو او د اسلامي کال حساب کتاب ساتل دا سنت علی الکفایه دي. سنت علی الکفایه مطلب دا دی چې 48 میله کې چې دا حساب کتاب چاته معلوم وي نو د ټولو سنت پم ادا شي، غاړه بم خلاص شي. به هر حال اسلامي میاشتې 12 دي او د دې نومونه هغه دا دي: محرم، صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جماد الاولى، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، ذو القعده، ذو الحجه باندې 12 میاشتې پوره شي. نو د اسلامي میاشتو نومونه تاسو اوریدل. په دې کې لومبۍ میاشت ده محرم میاشت ده. محرم میاشت دا د ډیر عزت والا میاشت ده. د محرم معنام چې کوم دی عزت والا او د تقدس والا، دا د دې معنا ده، د عظمت والا. نو دا میاشت ډیر د عظمت والا ده. په دور جاهلیت کې چې کوم دی دې میاشت ډیر د عزت په نظر سره کتې شول. الله جل شانو فرمای د دغه 12 میاشتو نه 4 میاشتې د حرمت او د عزت والا دي. پای کې یو محرم الحرام ده. 4 حرم 4 میاشتې د عزت والا کمی کمی دي: ذو القعده، ذو الحجه، محرم او بیا بل یو میاشت کوم ده هغه رجب. دا 4 میاشتې د حرمت والا دي. د اسلام نه وړاندې بم چې کوم دي مشرکین بم په دې 4 میاشتو کې چې کوم دي جنگونه به نه کول. دې کې به جنگ بندي به کله به چې دا میاشتې شروع شولې جنگ به پکې اتوماتیک بند شولو. د څه د وجې نه خلکو به دې ته چې کوم دی ډېر د عزت په نظر باندې کتل. به هر حال په دغه 4 میاشتو کې چې کوم دی یو د محرم میاشت هم ده. په دور جاهلیت کې به قریش مکه چې کوم دی د 10 عاشوره باندې یعنی 10 محرم باندې مونږ ورته عاشوره وایو، 10 محرم باندې غلاف کعبه به بدلولو، د کعبې شریفې غلاف به بدلولو او د دغې ورځې روژه به یې نیوله. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دغې ورځې روژه نیوله د نبوت او د پیغمبرۍ نه وړاندې هم. او د هغې دپاره قاعده دا وه چې کوم کارونه ښه کارونه ملت ابراهیمی طرف ته به منسوبو، دین ابراهیمی طرف ته به د هغې نسبت کیدی شو. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په هغې کې مشرکینو سره اتفاق کولو. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه کارونه به کولو لکه دا 10 محرم روژه نیول دا به مشرکین ونیوله. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه و وسلم به هم دا روژه به نیوله. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د دې روژې به خپل اهتمام به فرمایلو خو خلکو ته به حکم نه کولو. کله چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه و وسلم مدینې طیبې ته تشریف راوړلو، په بخاري جلد نمبر 1 صفحه نمبر 481 باندې لیکل شوي دي. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته تشریف راوړلو نو ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکتل چې یهودو د عاشورې روژه به نیوله، د 10 محرم روژه به نیوله. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې تاسو دا روژه ولې نیسئ؟
هغې دا عرض کړلو چې حضرت موسی علیه السلام ته او د هغې قوم ته الله جل شانه د فرعون او د هغه د لشکر نه چې کوم د نجات ورکړو د هغې په شکریا کې مونږ دا روژه نیسو. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه خو د دې ډېر زیات حقدار یم چې د خپل ورور د نجات په شکریا کې چې کوم زه دا روژه ونیسم. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا روژه بیا اهتمام سره نیوله. بل یو حدیث هغه هم په بخاري شریف په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 268 باندې شته دی. هغه سلمه ابن اکوع رضی الله عنه او ربيع بنت معوذ بن عفراء رضی الله عنها نقل شوی دی. هغه دا حدیث راوړی دی چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د عاشورې په ورځ باندې د مدینې طیبې اطرافو کې چې کوم انصار اوسېدل هغې بستیانو ته چې کوم د پیغام ولیږلو چې کومو خلکو تر اوسه پورې خوراک نه دی کړی هغې د روژه ونیسي، د روژې نیت وکړي. کومو خلکو چې خوراک سکاک کړی دی هغې د روژې په شان تر ماښامه پورې خوراک نه کوي، یعنې امساک دې وکړي. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان مبارک نه وړاندې د عاشورې روژه نیول دا فرض کړي، خو چې کله د رمضان مبارک روژې فرض شولې بیا د عاشورې روژه دا منسوخ شوله او د هغې حیثیت د نفل پاتې شو. نو د دې لسم محرم چې موږ ورته عاشوره وایي د دې روژه نیولو دا مستحب عمل دی او هغه د دې حدیث نه هم ته پته لګېږي. په بخاري شریف کې حدیث نمبر 1793 کې عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصوم إلا يوافق صومه. د دې نه پته ولګېده چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ښکلی پیغمبر علیه السلام به د عاشورې روژه نیوله، د لسم محرم روژه به یې نیوله او امر به یې کولو چې تاسو هم دا روژې ونیسئ. خو چې کله د رمضان مبارک روژې فرض شولې نو بیا چې کوم دی د دې فرضیت منسوخ شولو او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به دا روژه به نه نیوله. که اتفاقی د روژو په ترتیب کې برالو وبې نیوله ګینې مقصودن به چې کوم دی ځان له به د عاشورې روژه نه نیوله. د دې نه پته ولګېدله چې د عاشورې روژه د لسم محرم روژه نیوله دا نفل دی، دا مستحب دی. به هر حال په ډېرو احادیثو مبارکو کې د لسم محرم د روژې نیولو فضائل راغلي دي. په هغې کې موږ تاسو ته یو څو حدیث وړاندې کوو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم. حديث نمبر 1163. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې د رمضان وروسته د ټولو نه افضل روژې چې کوم دي هغه د محرم د میاشتې روژې نیول دي. د دې ځای نه دا پته ولګېدله چې د محرم په ټوله میاشت کې روژې نیول پکار دي. دا نه کېږي چې صرف لسم محرم خو یو خاص روژه ده هغه خو نیول پکار دي، خو د دې نه علاوه هم چې کوم دي د محرم په میاشت کې د روژو ترتیب ساتل دا بهتر دی. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضیلت فرمایلی دی چې د رمضان مبارک د روژو نه وروستو چې د کومو روژو د ټول نه زیات ثواب دی هغه د محرم روژې دي. او بل فرمایي وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل، او د ټولو نه افضل دا ټول نه چې کوم افضل مونځ دی د فرض مونځونو نه وروستو هغه د شپې مونځ دی، یعنې تهجد مونځ دا ډېر د فرض مونځ نه وروستو غوره مونځ چې کوم دی هغه د تهجد دی. به هر حال د دې حدیث نه موږ ته د دو څیزونو پته ولګېدله چې یو د محرم په میاشته کې ډېرې روژې نیول پکار دي او دویم دا ده چې په نوافلو کې د ټولو نه غوره نفل چې کوم دی هغه د شپې نفل دی، یعنې تهجد دی. په نورو احادیثو مبارکو کې فقط د لسم محرم الحرام د روژې هم فضیلت ډېر راغلی. هسې خو موږ دغه حدیث کې وکتل چې د محرم ټوله میاشت کې روژې نیول پکار دي، خو د لسم محرم الحرام د روژې فضیلت هم په احادیث مبارکو کې خاص طور سره راغلی دي.
لکه د حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، فرمای ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 اور 361 دی کې دا حدیث راغلی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د فضیلت والا د روزو د ورځې دومره اهتمام نه دی فرمایلی کم اهتمام چې خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د لسم محرم الحرام یعنی د عاشوري روزي او د میاشت د رمضان د روزو اهتمام فرمایلی. بل یو حدیث مبارک کې هم راغلی دی، حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت دی ليس اليوم فضل على يوم في الصيام الا شهر رمضان ويوم عاشوراء رواه الطبراني والبيهقي الترغيب والترهيب صفحہ نمبر 115 باقی کې دا راغلی دی چې خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم با د فضیلت والا د ورځو د روزو دومره اهتمام به نه فرمایلو څومره چې د عاشوري د روزي او د رمضان مبارک د روزو اهتمام به فرمایلو. یو بل حدیث مبارک کې راځي چې د لسم محرم الحرام روزه نیول دا د تیر شوي کال د ټولو ګناهونو کفاره ګرځېږي. لکه حضرت ابي قتاده رضی الله عنه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انی احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله چې زه امید کوم د الله جل شانه نه د الله جل شانه نه چې د عاشوري د روزه دا به د تیر شوي کال د ګناهونو کفاره وګرځي. سبحان الله الحمدلله. دا حدیث مبارک په مسلم شریف کې راغلی دی، په مسلم شریف کې د عیسی په ابن ماجه کې هم راغلی دی. بهر حال د احادیث مبارکونه د صحیح احادیثونو موږ ته پته ولګېدله چې د لسم محرم الحرام روزه نیول دا غوره دي، بهتر دي او ډېر لوی ثواب لري. د حساب د لسم محرم الحرام د ورځې متعلق یو بل فضیلت هم دی. هغه فضیلت دا دی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من وسع علی عیاله و اهله یوم عاشوراء وسع الله علیه سائر سنته. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې چا په خپل اهل و عیال باندې په ورځ د عاشوري وسعت فرمایلو، فراخی پیو فرمایله، یعنی د عام معمول نه د هغې زیات اکرام وکړو، هغې باندې زیات خوراک سکاک وکړلو، دغه حساب هغې ته جوړه جامه واخېسته خو ډېره فراخي پې وکړله. وی الله جل شانه به د دې په برکت سره چې کوم دی ټول کال په هغې باندې فراخي وفرمایي. او په رد المختار کې على الدر المختار، رد المختار على الدر المختار، علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه په جلد نمبر 2 صفحه نمبر 418 کی لکھی قال جابر جربته 40 عاما فلم يتخلف. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چې په دې باندې ما 40 کاله تجربه کړې ده، وی دا ما بالکل درست موندلی دی چې دې د وجې نه چې کوم دی ټول کال کې الله جل شانه دا رزق فراخي راولي. دې سره یو بله مسله چې آیا د لسم محرم الحرام روزه یو به نیسو او که نه دې سره به ملګرې روزه نیسو. نو د دې په باره کې قاعده دا ده چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلی الله علیه وسلم. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 359 هغې کې دا حدیث مبارک راغلی. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که را روان کال ته زه ژوندي وم نو مونږ به چې کوم دی د 9مې او د 10مې ورځې روژې نیسو. او د دې وجه سره یهودو به م یو روژه نیوله، یهودو به م دا یو روژه هغه وخت کې چې کوم یهودو هغوی به د دې اهتمام کولو، یو ورځ روژه به یې نیوله. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېده چې دوی خو هم د دې اهتمام کوي
نو د حساب خو نشو کېدلی چې ګینه ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودو مخالفت د وجې نه دا روژه پرېښودې او فضیلت نه چې کوم دی محروم شي وو. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یهودو سره چې کوم دی هېڅ قسم مشابهت نه کولو، عباداتو کې هم نه کولو به. د دې وجې نه فرمایل که را روان کال ته زه ژوندی وم نو موږ به د 9 او د 10 روژې نیسو. خو را روان کال د بیا ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی، نو بهتره دا ده چې مونږه د 9 او د 10 روژه ونیسو. او که یو کس چې کوم دی دا 10 او 11 روژه ونیوله نو دا هم درسته ده، او که یو کس چې کوم دی هغه 9 10 11 ونیوله دا هم درسته ده. خو بهتر صورت دا دی چې کوم ښکلی پیغمبر فرمایلی دی چې مونږ به د 9 او د 10 ورځو روژه نیسو. یو بل سوال دی باره کې کېږي که چېرې بالفرض د عاشورې په ورځ باندې مونږ د قضا روژې نیت وکړو نو آیا زموږ دا روژه به ادا کېږي که به نه ادا کېږي؟ جواب دا دی چې قضا به ادا کېږي، خو د عاشورې د ورځې چې کوم فضیلت دی هغه د روژې فضیلت به نه حاصلېږي. قضا روژه به وشي خو د روژې د عاشورې د ورځې چې کوم فضیلت دی هغه به نه حاصلېږي. بل یو سوال دی چې په دې ورځ باندې مونږ چې کوم دی تورې کپړې اچولی شو که نشي اچولی؟ نو جواب دا دی چې په دغه ورځ باندې تورې کپړې چونکې د اشیاګان اچوي نو د دې سره مشابهت کول هم ښه نه دي. که چېرې عام معمول کې چا کپړې تورې اچولې او په دې ورځ مې اتفاقي واچولې هېڅ خبره نه ده، خو بهتره دا ده چې تورې جامې استعمال نشي. دغه حساب چې کوم دی بعضې کسان د دې مشابهت د وجې نه توره ټوپۍ په سر تور لباس اچوي، نو د دې مشابهت نه هم ځان ساتل پکار دي. بل سوال کېږي چې آیا په دې ورځو د محرم په میاشت کې مونږ نکاح کولی شو او که نه شو کولی؟ نو جواب دا دی چې د محرم په میاشت کې نکاح کولو دا ډېر بهتر دي. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنه سره نکاح په کومه میاشت کې شوې ده؟ د محرم الحرام په میاشت کې شوې ده. د حساب د محرم الحرام د میاشتې چې کوم دی نور هم ډېر زیات فضایل دي، خو به هر حال چې کوم دی د ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح د بیبي خدیجې سره هم په دې میاشت کې شوې ده. لهذا که څوک دا وایي چې یاره دا خو د غم والا میاشت ده، دا دروغ وي. دا د غم والا میاشت نه ده، دا د خوشحالۍ والا میاشت ده، دا د عزت والا میاشت ده. بله خبره دې کې چې کوم دی آیا دا فضیلت دې ته د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه میلو شوی دی که نه؟ نو نه، دا فضیلت خو چې کوم دی د ډېر مخکې نه را روان دی، او د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت دا خو ډېر زیات وروستو شوی دی. نو لهذا دې ته چې دا کوم فضیلت حاصل دی دا د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه دی حاصل. بل یو عمل خلک کوي په دې ورځ باندې 10 عاشوره باندې شربت یوکي او په لارو کې ماشومان درولي خلکو ته شربت ورکوي. نو یاد ساتئ صدقې کول بهتر کار دی او هر وخت یې کوي، خو داسې مخصوص ورځ باندې صدقه کول دا درست نه دي، ځکه چې د دې نه یو خاص یو میسج خلکو ته ملاویږي چې ګینه حضرت حسین رضی الله عنه وغیره چې کوم دی په کربلا کې ډېر زیات تږي وو، د هغې چې هغې زیات تږي وو، د دې وجې نه اوس مونږ خلکو ته شربت ورکوو چې دا روح ته چې کوم دی سکون ورسیږي. نه، داسې عقیده ساتله دا بالکل درست نه دي. په دې ورځ باندې چې کوم دی خلک کیچړي میچړي پوښ کړي وغیره، نو که عام ترتیب سره داسې غټې روژې کیچړي وغیره پخولی شي، خو د دې ورځې د وجې نه چې کوم دی داسې پخلی کولو درست نه دي. البته ښکلی پیغمبر فرمایلی دي په خپل اهل و عیال باندې فراخي وکوي، هغې ته چې کوم د خوراک کاکم د نورو روزو نه ښه ورکوي، دغه حساب جوړه جامه هم ورته ورکولی شي، پیزار هم ورته ورکولی شي. الله جل شانه دې موږ ټولو ته په پوره دین باندې د عمل کولو توفیق